سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. محصلین ورونو بل مسئله د علم د شوق او د علم آداب. مونږ باید له علم سره شوق مو لرو او د علم په حصول کې ستړیاوې هم تیرې کو او د علم سره آداب هم وکړو. د عربي ادبیاتو یو عالم تیر سوی د امام ثعلب نومیږي، نو دی دومره ښه ملا تیر سوی او د مطالعې سره دومره جوړه وه، په لاره باندې روان به و مطالعه به یې کوله، هر وخت به چې په لاره هم روان و مطالعه به یې کوله. یو ورځ په لاره باندې روان ده او کتاب ورسره د کتاب ګوري، نو له یې خوا نه هغه پې باندې راغی اس، بل سړی تیز په اس باندې روان و، د مطالعه کوله، نو اس ورسره ټکر سو، نو هغه د ټکر د وجې نه دی مړ سو. یعنې د علم سره دومره مینه واله چې په لاره به هم روان و مطالعه یې کوله. سبب د مرګ هم دا سو چې د ده یو څه غوږونو کې کوڼوالی هم و، صمم. ایخوانه چې اس راغلی دی نه ده پې پوه سوی، سترګې خو یې دلته دي، نو بس اس ټکر ووهه مړ سو. نو دومره د علم سره مینه او شوق درلوده. زمونږ د اسلامي تاریخ علماو د ادبیاتو بغیة الوعات فی الطبقات اللغوین والنحات، امام سیوطي یو کتاب جوړ کړی ده 3 جلدونو کې، دلته هم دا خبره ذکر کړې. او معجم الادباء د یاقوت الحموي الرومي، موږ یو بل لوی عالم لرو، هغه هم دا مسئله په خپل کتاب کې ذکر کړې ده. نو علم پسې علماو دومره ډېرې ستړي تېرې کړي دي. او د موږ د علماو یو عالم تیر سوی ده، قاضي خان لوزجندي ورته وایي، نو هغې خپل کتاب کې لیکلی دي، وی په کتاب باندې دوات و مشمانۍ د پاسه کې ښودل څرنګه دي. کله کله که تاسې فکر وي سړي کتاب راخیستی وي، پاس نه یا رنګ ورباندې کیږدي، یا موبایل ورباندې کیږدي، او یا مسواک ورباندې کیږدي په کتاب چې پاڼې وانه وړي. وی دا څرنګه ده، جواز لري که نه لري. یو کتاب د تعلیم المتعلم، علامه برهان الدین الزرنوجي دغه عالم جوړ کړی ده. نو دی وایي دما استاذ چې و شیخ الاسلام برهان الدین مرغنانی، چې د هدایې مولا ده، علامه برهان الدین مرغنانی. وی دا برهان الدین مرغنانی د موږ له یو استاذ نه نقل کو چې یو عالم و، هغه په دې کتاب باندې مشمانۍ کې ښودلې وه، دوات رنګ بوتلې کې ښودلي وو. وی استاذ ورته ویلې بیر نه یابي، کامیابي به پیدا نه کې، ولې ځکه دا د کتاب سره بې ادبي ده. او بیا په تعلیم المتعلم کې د قاضي خان او جندي نه نقل کوي، وی هغه وایي که چیرته تا په کتاب باندې دا مشمانۍ د دې دپاره کېښودله چې استخفاف د مقصد و، یعنې بېعزتي د کتاب د مقصد و، دا بیا ناروا ده. او که د تا مقصد دا نه و، دغسې مثلا د کتاب پاڼې اوښتلې، نو ته مسواک پې کېږدې، رنګ پې کېږدې، یا لکه اوس زمانه کې طالبانو سره تسبیح وي یا موبایل وي، نو دا چې استخفاف نه مقصد، یعنی د کتاب هغه سپکاوی مقصد نه وي، د دې په خاطر چې د کتاب پاڼې واوړي راواوړي نه، نو بیا پروا نه کوي. دا جواز لري، جایزه ده، یعنی دا شرعاً بیا مشکل نه لري، دا جایز د جواز لري. نو د کتاب سره به ادب کوي. علما وی د کتاب سره به ادب کوي، د استاد سره به ادب کوي،
حتی تاسې که فکر کړي محصلینو ورونو دا په ټولو افغانانو کې عادت ده علما وی چې کله استاز درسګاه ته راغی یا استاز جماعت کې درس ویلی یا درسګاه کې درس ویلی نو هلته کوم جي باندې چې استاز درس وایي نو جای نماز به هلته ورته واروي چې په غج ځکه د جي امتیاز وي باید او کله چې استاز نه راغلی مثلا دې مسلې ته مو لږ ډېر فکر وي ځکه یو مسله پکې زده کوئ کله چې مثلا استاز راځي نو له شاګردانو نه به مخکې یو شاګرد دلته راسي او جای نماز به یې ورکړی وي نو استاز به هلته په هغه جای نماز کیني چې په هغه جي کیني او دی درس وایي نو دغه جي د استاز باندې به بل څوک نه کیني که جماعت کې او که درسګاه کې وي کله استاز راغلی نه وي نو د دې جای نماز یوه څنډه به داسې را اړوي د دې په خاطر باندې چې دلته بل څوک مه کینئ ممنوع ده د بل چا کېناستل ځکه دا د استاز جای ده نو استاز سره ادب دا ده چې هلته بل څوک کینني خو زه فکر کوم تاسې که لیدلی وي د موږ افغانانو کې عادت داسې ده چې کله جای نماز باندې مونځ وسي بیا جای نماز داسې لږ را هغه کې وایي دا ولې وي په دې په زور یې وایي نو خیر د تاسې خو عجیب نادر خلک دا علم نه ده دا علم ډېر ښه کمال د شیطان مونځ کوي نو موږ ولې وایي چې شیطان مونځ پې ونه کي ښه ده چې شیطان کافر په مانځه راسي کله مونځ کوي نو ګوري تاسې کله کله فکر وکئ دا علم دومره ښه شی ده که نه یعنې د شیخانو په کورونو کې د علماو په کورونو کې د اجیانو په کورونو کې د هر چا په کور کې چې مونځ وکړي ښځو کې دا ډېر عادت ته جای نماز راټول کي دا ولې څنډه یې راټوله کي وي چې په دې شیطان مونځ کوي بیا نو شیطان مونځ کوي دا غلطه خبر ده اصل فلسفه یې دغه ده علما وایي دا صرف د استاز په حق کې ده کوم جای نماز باندې چې استاز کینی په هغه جای نماز لکه مثلا اگر چې دا خو په شرع کې بیا صحیح نه ده اوس مثلا چې دلته د ماسپښین مونځ راځي دلته به جای نماز اوار وي د استاز دپاره نو هر څوک چې محصلین راځي د جماعت کې درېږي د استاز په جای به څوک نه درېږي نو هغه څه چاته پته ولګېږي چې دا د استاز جای ده د استاز دپاره جای نماز داسې رقات سوی نو چې هر عاقل راننوځي نو هغه فکر کوي ولا چې دې جای نماز کې خو څه خبر سته دا ولې داسې سوی ده او نور ټول جماعت ډک ده نو سړی به پوه سي چې دا خو د محصلینو ته دې کې اعلان ده چې معنا دلته مه درېږئ دا د استاز دی د وروسته استاز راځي نو دا علما صرف د دغې په خاطر دا قاتول د دې دپاره کوي چې بل مه درېږئ دا د استاز جای ده تاسې په خبر پوه سولئ مونږ یو عالم تیر سوی د علام ابن جماعه نومیږي ډېر مخکې تیر د 602 هجري کې تیر د 1400 د اوس تذکرة السامع والمتکلم فی آداب العالم والمتعلم په دغه نامه یو کتاب جوړ کړی او د دې کتاب کې دا خبر لیکلی تذکرة السامع والمتکلم فی آداب العالم والمتعلم علامه بدرالدین ابن جماعه شافی مذهب عالم تیر سوی ده او د کتاب کې دا خبر لیکلی د نن تقریبا 800 کاله مخکې او یو بل عالم تیر سوی ده علامه نور الدین السمهودی الشافعی کتاب جوړ کړی ده جواهر العقدین فی فضل الشرفین د دوه شرفونو په اړه باندې یو شرف د علم یو شرف د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نسب نو چې دې ته مون فکر وي نو دا خبره مه کوئ چې د جای نماز کورونو کې چې مونځ پې اوسه یا ټول جای نماز ټول کا څنډه مه راټولوه چې په دې شیطان مونځ کوي دا فکر ورک کیا غلط فکر د علم نه خلاف خبره ده نو د استاد سره ادب علامه عبدالله ابن المبارک بل شاگردانو محصلینو دې ته مون فکر وي علما وی په کتابونو کې
وی عبدالله ابن المبارک با کله به چې باندې را اوت لمونځ به یې وکړه جومات کې ډایرکټ به بیرته خپلې کوټې ته ننوت وی د خلکو به ورته ویلې چې له مونږ سره ولې مجلس نه کوې ته ولې له مونږ سره مجلس نه کوې لږ له مونږ سره کښېنه او زمونږ سره مجلس وکړه وی ده به ورته ویلې چې له تاسې سره مجلس وکم ښه ده که د صحابو د تابعینو سره مجلس وکم ښه ده هغه خلکو به ورته ویلې کله صحابه شته اوس صحابه خو مړه دي هغوی کله شتون لري چې ته وایې وی چې زه کتاب ګورم نو یا به د تاریخ کتاب ګورم کې به د صحابو بحث وي یا به د تابعینو بحث وي یا به د لویو علماو بحث وي نو چې له تاسې سره کینم ولې زه د صحابو د تابعینو سره نه کینم چې په مجلس کې سړی د صحابو د تابعینو د اسلافو سره ناست وي ښه ده او که د همزولو سره ناست وي ښه ده نو له هغو سره چې ناست وي سړی ادب تر زده کوي دې کې مطلب دا د محصلینو ورونو تاسې دې ټکي ته ډېر فکر وي علم مطالعه اوس کله کله ملګري وي ټوله ورځ راغلی علم پسې وي ټوله ورځ بزدی وي موبایل وي او ګپ وي او شپ وي په دې کې ورځ تېره سي نو تاسې که ځان سره فکر وکئ مونږ چې دغه ملګرو سره کینو ښه ده او که داسې وکړو چې هغه کتابونه چې هغه مؤسسین دغه علومو دي مطالعه چې کوو خو ټولې د هغوی خبرې اورو لکه هغوی سره چې ناست یو نو کوم یو ډېر خوند کوي له هغو سره ناسته ځکه هغو سره ناسته موږ د هغوی په آدابو متادبین کیږو د هغوی په خبرو باندې موږ ماهرین کیږو د هغوی په کړنو باندې موږ ته مهارت حاصله کیږي نو الله عز وجل دې موږ د هغو خلکو په آدابو موږ متادبین وګرځوي کوشش کوئ محصلینو ورونو چې وخت مو عبث مه تېروئ هر وخت مو چې علمي میدان یو داسې نه تنها دلته هر وخت چې مو ژوند که اوس خو اسم علمي میدان ته راغلی یئ نو چې راغلی یئ کوشش کوئ کله کله خو لابودي وي نه کیږي غیر له نه کوشش په دې کوئ چې په علم باندې وخت تېروئ بې علمه ځان مه مصروفوئ ځکه د علم یکی از علمای بزرگ عالم اسلام علامه ابوالنصر السجزی عالم تیر شدن ای به سفر رفت علم حاصل میکند علم حاصل میکند یک روز در جماعت ششتن یک زن آمد برایش گفتن ابوالنصر سجزی شما هستین گفتن بله ما ابوالنصر سجزی هستیم وی با 1000 دینار آورد 1000 دینار در کیس آورد او را که به ابوالنصر سجزی ماندن یعنی مقصد ای در میدان علمی باید مقصود انسان تنها مادیات نباشه خصوصا در زمانه تحصیل علم در امام بخاری رحمه الله در بخاری شریف یک عنوان میماند تعلموا قبل ان تسودوا شما تعلیم بکنین پیش از اینکه به سیادت برسین وقتی که شما استادای پوهنتون شدین باز شما تحصیل کرده نمیتانین وقتی که شما ازدواج کردین بیا باز بسیار موانع به علم به وجود می آیا وقتی که والی ولسوال شدی باز تحصیل کرده نمیتانی پیش از او که به سیادت برسی علم حاصل بکن 1000 دینار به ابوالنصر السجزی به ایمان دن که ایمان دن نو برش گفتن ابوالنصر سجزی وی چیست وی پیسه را به شما آوردیم وی درست ای زن ششته است ابوالنصر سجزی برش گفتن غیر از این که تو خو پیسه آوردی دیگه چیز مقصد ای زن برش گفت وی ما چون تو یکی از علمای بزرگ هستی ما به خاطر آمدیم بسیار نام و شهرت داری ما به خاطر آمدیم که امرای ما ازدواج بکن او هیچ چیز از شما نمیخواهیم صرف در عقد نکاح شما باشیم و خدمت او علمی که تو به انسانها ای علم را میرسانی
ما شریک در ای علم امرای شما شویم، ما را شریک کن در ای علم. ما را ازدواج کن. و ابو نصر سجزی گفت نه، ما از سجستان آمدیم و به خاطر تحصیل علم آمدیم. اگر ما امرایت ازدواج بکنیم باز در وطن خود برویم، مردم میگه که علم حاصل نکرده، اله ازدواج کردن، نمیخواهیم. امو زن بسیار برش زاری کرد، گفت نه هیچ امکان نداره، پیسه تم بگی تو خفه نشوی، اما امرایت ازدواج هم نمی کنیم. اینقدر غیرت داشتن، چون وقت زمانه تعلم بود، باید محصل در زمانه تعلم خالص متوجه به علم باشه. ازدواج در دنیا نصیب هر کس می شود، هر کس که در دنیا است ازدواج می کند. اما این زمانه که شما هستین، این زمانه تحصیل است. در این زمانه باید ما جانهای خود را مصروف به او چیز نکنیم که او باز پستر به او زمانه می رسیم. حال زمانه تحصیل است. از همه چیز مهم به انسان تعلیم است. وقتی که به سیادت رسیدی، او ملکه علمی الله بریتان نصیب کرد، باز زن پیدا می شود. ممکن اگر در علم مهارت پیدا کنی، زنها خودش از شما باز طلب می کند که ما می خواهیم امرایت نکاح بکنیم، زن پیدا می شود. اما این زمانه باز پیدا نمی شود که زمانه تحصیل علمی است. این گپا علامه امام الذهبی رحمه الله در سیر اعلام النبلاء و در تذکرة الحفاظ و در تاریخ بزرگ اسلام که ای جور کردن بنام تاریخ الاسلام، بسیار تاریخ بزرگ است. تقریبا 3 جل کم 40 جل کتاب هستند. تاریخ الاسلام لشمس الدین الذهبی. ما در میدان تاریخ خصوصا علما، تاریخ علما را که بحث میکنه، این عالم بسیار مهارت داره. امام ذهبی در تاریخ بسیار کتابه هر کس جور میکنه، اما در بعضی کتابهای تاریخ چیزای ضعیف میباشه. یک صفت الله به عالم دادن ناقد است. ناقد معنا ضعیف و قوی را جدا میکنه. بسیار علما به عالم عقیدمند است. امام شمس الدین الذهبی الترکمانی الشافعی. ما در تاریخ مقلد نیستیم، شما بفهمین. شما مثلا اگر در دلت بیاید که تو مسائل به ما بیان میکنی، خو اکثر ما صرف در فروع مقلد مذهب امام ابو حنیفه. در تاریخ، در ادبیات، در دیگه چیزا ما مقلد نیستیم. در علم لغت، در علم نحو یا در علما این کتابها که امروز شما میخوانید، در ما مقلد نیستیم. در تاریخ ما کدام گپی که عالم معتمد گفته بودن او به ما معتمد است. در تاریخ ما مقلد نیستیم که آل باید ما از علمای امام ابو حنیفه روایت بکنیم. نو محصلین ورونو د علم په دوران کې باید مونږ په داسې شي باندې مصروف سو چې هغه ضرور وي د مونږ دپاره. او د علم د سفر دپاره، علم ته سفر کول دا یو اصل ده. خامخا به علم پسې سفر کوي، ځکه علم بې سفره نه حاصلیږي. څوک هم په کور کې علم نسی حاصلولی. علما وی کتابونو کې وی کمی اوبه چې ولاړې وي هغه زر خوسا کیږي. اوبه چې ډنډ کې ولاړې وي په سر باندې اوبړی نیسي. موږ اوبړی ورته وایو، تاسو څه ورته وایه؟ شین غوندې هغه نیسي. هر څه چې ورته وایم لا مشاحته فلسطین، لکه یو افغانستان خو نه ده کنه. همدا خپله یو علم ده چې سفر مو وکړ. اوس د تاسې په وطن کې څه ورته وایي؟ په زوره وایه. تاسو څه ورته وایي؟ شړومبی.
نه موږ خو تروې به شمبړی یو تاسو ورته وایي په زور یې وایي د کوم ولایت یې زابل دا ګوره اوس که نه کوم بل نوم سته چې مغایر وي بل څه ورته وایي چی شلاوې موږ اوبړی ورته وایو دا د سفر برکات ته ګوره که نه که سفر نه وي نن به تاسې دومره شړومبې شلاوې او اوبړی که نه نو دا دومره ډېر نومونه سول دا خو مو له ټولو لا پوښتنه نه ده کړې نو که اوس د شمال د افغانستان کې له ازبک نه پوښتنه وکړه به بل څه ورته وایي که بدخشي نه پوښتنه وکړه به بل څه ورته وایي که نورستاني نه پوښتنه وکړه به بل څه ورته وایي نومونه سول نو د سفر یوه ګټه دا ده چې سړی د اصطلاحاتو سره بلدیږي علما وایي دا اوبه څه دي چې ډنډ کې ولاړې وي دا اوبه خرابیږي پاس اوبړی ونیسي خو چې اوبه روانې وي یا پاکې وي تاسې به دا قدري دا خو ضرور ویلي وي نو علما وایي انسان هم چې خپل وطن کې پاتې وي بد اخلاقه وي تاسې فکر وکئ کوم محصل خو داسې محصل به یې نه چې خپل کلي کې ټول علوم ویلي کم انسان چې خپل کلي کې ټول عمر تیر کړی بد اخلاقي هغه ځکه دی بد اخلاق کوي مثلا دی هغه خپل غرني وطن کې اوسېدلی دی فکر کوي چې لکه چې ټول افغانستان کې د موږ د کلي غوندې اصطلاح ده دی فکر کوي لکه چې په ټول افغانستان کې چې موږ دې شي ته څه وایي دلته هم همداسې ده دی فکر کوي لکه چې په ټول افغانستان کې همدا اصطلاح ده او دا اوس مثلا یو مولي صاحب و ګوانتانامو کې بندي و بیا موږ سره مدرسه کې فارغ سو والد صاحب نمو نو هغه ویلي کله چې امارت سقوط وکړ نو زه بیا د پکتیکا ولایت نه بل وار امارت چې سقوط سو د پکتیکا نه خوست ته لاړم خوست کې موږ توشکه ورته وایي دوی نالۍ ورته وایي وی خوست ته لاړلم هغه ملګری مې نه و د ملګري ورور سره میلمه سوم وایي راته ویلې چې په دې نالۍ باندې کښېنه نو ما غوږ ته دا خبره لږ بل رقم راتلله وایي دا څه بد سړی ده دا اوس د ما دې ګیرې ته ګوره او د ده ګیرې ته ګوره ما ته دومره بده خبره کوي ما ته وایي په دې نالۍ باندې کښېنه وایي ما ویلې چې جنګ ورسره وکړم اوس دوی خو د اصطلاح سره نه و بلد که نه چې دغه نالۍ لږ داسې بل رقم ته ورته کېدله غوندې اوس مثلا په جنوب ته چې لاړ سي د هلمندو قندهارو روزګانو فرا ولایت ته چې لاړ سي نو هلته یو اصطلاح موجوده ده هغې اصطلاح کې چې چاته وایي چې راځه چکر ته ځو زوی مړ به دي کي دومره بده پې لګېږي ځکه د دوی ځان ته اصطلاح ده دا چکر بده معنا لري او که دوی ته وایي چې دغه یوه میاشت کې خو دې سمه باډۍ کړې ده باډۍ داسې بده پې لګېږي مونږ خو باډۍ وایي بدن دي که څه وایي په دوی بده لګېږي نو دا که اوس له غجې راغلی چې ته دا ګپو سره وکړې باډۍ دی نو دی کیدی سي تا په چاقو ووهي وي دا څه بده خبر دې راته وکړه خو دا کله چې داسې سفر وکړي هغه د اصطلاحاتو سره بلد سي نو چې بلد سي نو بیا دا خبرو ټولو سره بلد وي کوشش کوي چې داسې نو سفر علم پسې سفر ته ولې علما وایي سفر وایي سفر اصل کې وضاحت ته وایي نو په سفر کې د ملګرو د اخلاق وضاحت کیږي ځکه دی خو د پلار نازولی زوی وي دلته په کوټه کې اته نفره وي په اتاق کې نو یو به چای کوي یو به پیالې مینځي یو به کاسې مینځي یو به یو کار کوي نو دی به بس جندب غوندې پروت وي کله چې راوغړې چې تیاره ده راجګ به سي او دغسې به بس نیغ ناستي زه د پلار نه زه خو د پلار جای نه ده دا د علم جای ده دلته به ټول کار کوي نو دلته اخلاق معلومیږي بد اخلاق او ښه اخلاق ولا په سفر کې او دلته دی داسې فکر کوي د ډېرو نه اوس تاسې فکر وکئ کم سړی چې په دنیا ډېر ګرځېدلی وي ډېرو ولایتونو باندې ګرځېدلی د هر وطن خپل عادتونه ورته معلوم وي اخلاق هم ښیي انسانیت هم پکې وي نرم هم وي او چې دا یو وطن کې وخت تېر کړی نو داسې خشک غوندې هر شی دی وي چې بس ټول افغانستان دي د موږ غوندې سي ټول افغانستان یو غوندې نه سي کېدی د بدخشان ځان ته عادتونه دي د تخار ځان ته عادتونه دي د ازبکو ځان ته عادتونه دي د پښتنو بیا پښتنو کې غرني پښتانه چې دي د هغوی ځان ته عادتونه دي بیخي به ورته حیرانه سي موږ پکتیکا ته تللي وو پرون یو قاري صاحب مولي صاحب چې ما سره ملګري وو هلته مې چې در وسته نو
پکتیکا ته تللي ولو چې کې ور سړي مسې وسوله یو سړی راغی ښه یې تکړه یې ادې دې ښه ده نو دی غصه ورته وایي دا ماته ولې وایي چې ادې دې ښه ده نو هغه اصطلاحات دي هلته په هغه خلکو کې تا نه پوښتنه کوي ادې دې ښه ده سپین ږیري ښه دي نو داسې بعضې وطنونو کې عادت هماغه ستړي مسې د سرو کې دا دویم وار ستړي مسې نه د سره کوي او ډېر افغانستان کې عادت چې ورې ستړي مسې هسې دوم وارې به بیا ورته وایي ستړی مسې جوړې په خیر دا اصطلاحات دي هر چا کې خپل که دا دویم وار ستړي مسې تېر نه ونه کړي ورسره ونه کړي میلمه خفه کېږي دا هر چا خپل خپل اصطلاحات دي نو دا په چا کې زده کېږي په سفر کې زده کېږي امام ابو حاتم الرازي د یو عالم تېر سوی دی د خپل پلار نه نقل کوي دی وایي چې مونږ 3 نفره علما وو یو عالم د نیشاپور او د نیسابور و یو بل یو وایي زه ومه یو د نیسابور عالم و یو زهیر المروزي و دا 3 علما ولل زهیر المروزي دا 3 علما ولو نو کشتۍ کې سپاره سولو سفر ته روان و مصر ته تللو علم پسې نو هلته خو کشتۍ داسې وې چې په بادبان باندې به تللې بادبان د کشتۍ به مو لیدلی وي مخکې به کشتۍ داسې وه که نه بیا به د کشتۍ ته داسې ټوټې ورکړې ولې جګې جګې هغې باندې به باد لګېده بیا به کشتۍ روانوله لکه په ماشین خو نه تلله نو هغه بادبان ته به باد متوجه سو لکه دا کشتۍ ده دلته به بادبان درلود دې ته به چې هوا متوجه کېدله داسې به روانوله 3 میاشتې کشتۍ په اوبو کې د اوبو څپو نه پرېښودله چې ساحل ته وځي داسې لرې ویې وړله یو چېرته یې ویې وړله نو هلته موږ ساحل ته ووتلو نو کشتۍ دلته پاتې سوه موږ روان سولو پیاده روان ولو مزل مو کو دومره لرې وو وږي هم ډېر ولو کشتۍ کې هغه خوراکي شیان هم خلاص ول نو وی داسې زمانه راغله راباندې چې موږ سره یو عالم چې و دا د نیشاپور عالم چې و دا سپین ږیری و نو وی دی وغورځېده د ډېر لوږې نه وی چې لږ وړاندې لاړو دا امام ابو حاتم الرازي وی زه م وغورځېدم صرف زهیر المروزي پاتیو دا زهیر مروزي روانو لرې یوه کشتۍ اوبو کې روانه ده نو د اشاره ورته وکړله ای کشتۍ ته چې کشتۍ راغلله ویلې څه چل ده ویلې ملګري وږي دي داسې پېښه سوې نو بیا یې اوبه راوړلې په موږ یې راواچولې لږ خوراکي شیان یې راکړل بیرته په هوش راغلو د کشتۍ والا څه خوراکي شیان راکړل او یو خط یې راته ولیکه ویلې چې مصر ته ورسېدلی یم نو هلته به تاسې په مصر کې پلانکي سړي ته ورسئ او تاسې ته به کوم بیا موږ روان سولو تللو په دې لاره باندې کوم شیان چې د کشتۍ والا راکړي ولا هم خلاص ول دومره وږي سولو وی یو سلحفات کشپ موږ ورته کشپ وایو عربي کې ورته سلحفات وایي او بعضې پښتانه ورته شمشتۍ وایي فارسي زبانان ورته سنګ پوشت وایي دغه سلحفاتو وی دومره وږي ولو یوه ډبره مو راواخیستله دا سلحفات مو پې وویست د ملا مو چې ماته کړله د ملا نه وی زیړ غوندې لکه هګۍ راووتلې دا مو وچ کړل د ټولو ملګرو دا وچ کړل په دې مو ځان ته قوت پیدا کړ نفس تصور ما مو مخونو ته وکتل ګوره د ما د ویللو سره یې تاسې تندي تروش سول نو علم پسې دومره ستړي و تکلیفونه خلکو تیر کړي دي وی چې لږ قوت راکې پیدا سو مصر ته لاړلو مصر ته چې لاړلو کاغذ چې چا راکړی و نو هغه کاغذ ولې سړي ته ورغللو چې ورغلو نو بس هغه ډېر ښه د روسي ښه مېلمستیا راته وکړه وایي اشپز ته به یې ویلې چې دا کدو شریف پوخ کا کدو خو پیژنئ که نه مونږ کدو ورته وایو عربي کې ورته یقطین وایي دوباو یقطین نو نه پوهېږم چې د چا اصطلاح به په کدو کې بدله وي که به نه وي بدله یو به انشاءالله وی هره ورځ بیا اشپز ته ویلې کدو شریف پوخ که موږ وی دومره ضعیف پسې ولې وه یو ورځ ما ټوکه د اشپز سره وکړه چې دا غوښه مبارکه نشته دا غوښه شریفه خو هم یو ورځ پخه که که نه
نو وی بیا یې غوښه شریف هم راته پخوله. نو تر دې پورې نو دومره ستړي علماو یا انسانانو د علم په حصول کې تیره کړې ده. نو داسې نه وي چې دا علم یعنې علم علما وی علم چې حاصلوي ټول بدن به ورکوي دی به تا ته یو څه درکوي. د رښتیا ده ټول بدن به ورکوي بیا به دی یو څه درکوي. نو علم ډیر سخت ده او علم ستړي غواړي تکلیفونه غواړي. دا چې درې څلور ودونه دي بیا ما نه کله څوک پوښتنه کوي پلانکی ډېر ښه ملا ده او خطرناک ملا ده او څلور ودونه لري. دا بیخي خطرناک ملا ده نه. خطرناک ملا څلور ښځې چلولی سي. تاسې له ځانه دا خبر کوي. تاسو ته خو معلومات کېږي که نه لږ علمي چې پې باندې بحث ځان سره وکئ. نو چې یو سړی ښځې هم چلوي څلور دانې او بیا علم هم کوي دا هسې وایي. مخکې به ښه ملا و خو اوس نه ده ځکه ښځې یو دومره ډېرې سوې. نو الله عز وجل دی مونږ او تاسې دا خبره امام ذهبي رحمه الله په سیر و اعلام النبلا کې لیکلې چې ما مخکې درته ویلې د علم تاریخ یو له لویو کتابونو نه ده او ډېر ښه بحثونه یې پې باندې کړي دي. علماو اصل کې دا کتاب تاریخ ده. نو علم پسې سفر کول او علم پسې ستړي تیرول تکلیف تیرول دا یو اصل ده. باید مونږ او تاسې علم د حصول پسې تکلیف تیر کو ستړي تیر کو. او علما وی د تعلیم او د تعلم یو ادب دا ده چې کله استادان شاګردانو ته درس وایي وایي په درس کې به یوه ټوکه ورته کوي هره ورځ د دې په خاطر باندې ځکه دا علم ملالو ستړیا راولي. علم ملالو ستړیا راولي. نو کله چې شاګرد ستړی سي ذهني ستړیا راسي نو چې یوه ټوکه ورته وکړي هلته ده کې داسې سي لکه بیټرۍ چې چارج کې نو چارج ټول ترې وتلی وي بیرته چې برق ته کېږدي چارج ورکړي بیا کار ترېنه واخله. نو دا هم یو اصل ده. نو علما وایي چې شاګردانو ته به استاذ کله کله په علمي دوران کې یوه ټوکه ورسره کوي. نو بیا خو د ټوکو دومره ډېر کتابونه سته علماو جوړ کړي ادبي ټوکې. مونږ د عربي ادبیاتو کې علماو دومره خدمت کړی ده یعنې داسې ښه ښه شیان یې راجمع کړي دي که نه چې ته به ورته حیرانه سې. یو سړی ښودلی ده یو کتاب یو عالم جوړ کړی ده جمع الجواهر فی الملح والنوادر. دې کتاب کې لیکلی دي و یو سړی و ډېر بخیل و. نو د بخیل سړي بیا میمنخانه جوړه کړې وه 3 نفره میلمانه به میمنخانې ته راوستل جیدل پکې نور زیات نه جیدل. د ده عادت دا و چې کله به میلمه راغی د دروازې د لاندې زیردل نه به داسې ورکتل چې ته ودرې څو پښې دي که شپږ پښې به وي 3 نفره به راپرې به یې ښودل که نه یې راپرې ښودل. نو خلک خبر سوي ول بله ورځ ته 6 میلمانه راغلي ول. 6 میلمانه راغلي و په یوه پښه ولاړ ول. نو ده چې لاندې نه ورکتلي چې پښې حساب کړي 6 پښې دي. وی زه خو 3 نفره دي که نه دروازه یې چور خلاصه کړې چې 6 نفره ولاړ دي. وی ما سړي را میلمانه کړي کرکریان زه نه میلمانه کوم. کرکري او مرغه ده که نه په یوه پښه جګ څه ولاړي. وی زما سړي را میلمانه کړي زه کرکریان نه را میلمانه کوم. نو داسې نادرې کله په کتابونو کې وي ډېرې نادرې علما ذکر کوي. یوه راپویات شوه خو زه توکل په خدای همدا یوه بس ته بیا یو کتاب ده علام ابن جوزي جوړ کړی پرون مې چې درته ویلې الطف اللطائف. هغې کې لیکلي دي یو سړی و په یوې جلۍ مین و. نو دا ډېره مغروره وه. دی به چې هر وخت لاره کې ورته ولاړو دا جلۍ به راغله ده به ډېرې زارۍ ورته کړلې چې خیر ده لږ هغې بیخي ځان هم نه پې پوه کوه. ډېره مغروره وه حسینه ډېره وه غرور پکې و. نو بله ورځ ده ورته ویلې چې د الله په خاطر نوره چې نه را سره غږېږي دا نوم خو دې راوښیه که نه. نو هغې خو اصلي نوم خو به بل شی و. نو هغې له ډېره غرور ورته ویلې وایي نوم مې مکه شریفه ده.
وی بس همدې مکې سره مې کار ده، خیر ده دی حجر الاسود یې ورې مچو کوم. نو علما وایي چې کتابونو کې کله کله باید شاګردانو ته استادان یوه په درس کې یوه ټوکه وکړي، ځکه د شاګردانو نه ستړیا ورکېږي، ملالو ستړیا ترېنه ورکېږي، نشأت پکې را پیدا کېږي. بیا خو نو بیخي ډېرې خبرې سته د دومره ډېرې چې ورته حیرانه به سئ. بله ورځ مې چې کتاب درته ویلې کتاب الفکاهة والمزاح، داسې نه ادبي ټوکې پکې دي غیر د ادب نه. یعنې داسې هم ښه وي کله کله سړی مطالعه کوي نو په کتابخانه کې سړی ډېر ستړی سي، کله نو کله کله داسې یو کتاب راواخلې. بله ورځ مې دلته ملګرو ته ویلې ما دلته کتاب کته، هلته موږ چې اوسېږو د ما مستقله کوټه ده، نور ملګري خپل مجلس کوي. نو ما کتاب کته نو یوه داسې خبر پکې راغله، زه یې وخندولم، نو ډېر یې وخندولم. زه ته مې ویلې اوس په زوره وخاندم ورسره، که قلم راواخلم ها 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 ورسره ولیکمه. داسې یوه نادره خبر پکې راغله که نه. نو دا ښایي کله کله سړي ته خوب ورځي، هغه داسې خبر راسي، یا به په حاشیه ها ها ورسره لیکي او یا به داسې نادره غوندې وي. علما وایي کتابونو کې وایي شاګردان باید د استادانو ادب هم کوي، باید استاد از شاگردها ادب استادان بکند، چون علم خودش ادب است. یک کس که الله عز وجل او را ملبس به علم بکنه و علم خودش ادب است، باید شاگرد امرای استازم ادب کنه، امرای همه انسانات. در یک جامعه یک محصل و متعلم باید به این شناخته شود که این متعلم است. در مابین دیگه جوانا از این جوان باید از دیگه جوانا امتیاز باشه، در آداب و در اخلاق که انسانها بفهمند که علم اقدر فرق در این آدم آورده که دیگه انسانها هم اولادهای خود در جامعه ملبس به علم بکنه تا که در اونها هم آدب بیاین. الله عز وجل ما را مؤدبین بسازد. امام مالک رحمه الله، امام مالک رحمه الله، امام شافعی رحمه الله میگه ما که وقتی به امام مالک صاحب آمدیم از امام مالک صاحب علم حاصل میکردیم و ما در درس میشستیم، ای ورقه که میزدیم اینطور استا کار میکردیم که کلپ نکنه، اینطور کاغذ اینطور که نکنه که امام مالک صاحب متوجه به ما نشوه. این یک ادب علم است. بعضی وقت شاگرد در درس می باشه تلفن خود میکشه و استاد درس میخوانه، این به موبایل سیل میکنه، این ادب علم نیست. او علما میگه که وقتی ما ادب علم بکنیم، مثلا باید به علم کسب بیاید، نه علم باید به کسب روه. و باز امام هارون الرشید باز به امام مالک هر روز به خانه امام مالک به مدرسه امام مالک می آمد، درس از امام مالک سے می خواندن. یک عالم دیگه بود به نام سفیان ابن عیینه. این سفیان ابن عیینه باز از این که طلب کرد ای به خانه کی می آمد، به هارون الرشید. وقتی که درس تمام می شد هارون الرشید یک گپ بسیار خوب زد که آل در صفحات تاریخ نوشته است. گفتن وی ما از جان خود ما تواضع کردیم به علم امام مالک، ما تواضع کردیم به علم امام مالک، چون ما به خانه امام مالک می رویم از او علم ما بسیار انتفاع گرفتیم. اما علم سفیان ابن عیینه به او علم ما تواضع نکردیم، او علم به ما تواضع کرد، به ما عاجزی کرد.
وی از او علمی که او علم با ما تواضع کرد که علم سفیان ابن عیینه است، ما هیچ چیز یاد نگرفتیم. وقتی که شما الله عز و جل به شما علم دادن، علم یک صفت کمال است. این صفت است که الله عز و جل این صفت دارن. الله عالم است. د این صفت اگر الله عز و جل ما و شما را شریک بکنه، ما و شما را که در این صفت شریک ساختن، نو باید ما و شما عزت علم بکنیم. همه انسان یک هستیم، اما که در کدام انسان علم به وجود آمد، باید او انسان به خاطر او علم به هر کس او علم بدنام نسازد. به خاطر چند روپه گاهی یوسو میدوی گاهی یوسو میدوی. هر کس برات بگوید که اینجا پیسه بسیار میتیم، بس دیگه مقصودت پیسه باشه. نه، باید مقصودت به بشریت و به انسانیت علم برسانه. این مقصود انسان باشه. برادرای محصلین، اگر شما تجربه بکنین کدام کس احترام به علم خود داره، الله عز و جل به او درهای اقتصادی بسته نمیکنه. این راستی و اطمینانی ای گپ برتان میزنیم. ما خودم در زندگی خود تجربه کردیم. هر انسانی که اهانت علم بکنه، علم خود را به دیگه ها متواضع سازد، علم خود متواضع سازد، او علم باز فایدهش نیست، اما درها الله عز و جل به او بند میکنه. باید ما و شما دیگه انسانان به علم عاجز کنیم. عاجزی باید به علم کنیم. نیک عاجزی زمینه یک چیز. نو خود هارون رشید میگه که ما از علم امام مالک بسیار چیز گرفتیم. نو علم یک کمال است. علم یک چیز بسیار خوب است. صفت است از الله، صفت الله که تو د او صفت امرای شریک میشوی. بعضی از علم خود الله به تو میته به واسطه تکلیف تو. نو باید تو بسیار او علم نگاه بکنی. اینطور نشوه خدای نخواسته. ما یک وقت بسیار ریزه بودیم، 5 کتاب میخواندیم. یک ما بودیم یه مو برادریم که شهید شده، شیخ عبدالمجیب الحذیفی رحمه الله. نو او خوب فکر کنیم قرآن شریف میخواندیم، ما 5 کتاب میخواندیم. یک جای در مدرسه بودیم، این شیخ صاحب عبدالسلام که است امرایی بودیم در مدرسه. باز یک استاذ بود، عالم بود، عالم است، خوب عالم است. خو امرای شاگرده کشتی میگرفت، باز ایره چپه میکرد. یعنی ما 5 کتاب میخواندیم، ایره که فکر میکردیم، ما امرای خودم میگفتیم عالم د یاد ماست. ملدت څه قمقل استاذ ده، شاگرد سره غیږ نیسي، غټ سړی بیا را چپم سي. دا کله د سړیتوب کار ده. نو اوس مې بیا په کتابونو کې دا ولیدله، در کتابهای فقه دیدیم وی برای استاذ که امرای شاگرده کشتی میگرایی یا که از بی‌ادبی علم است، این مناسب نیستن که امرای بد کار ده هیڅ خوند نکي. نو علم یو ادب ده. اوس که یو سړی منډه وهي او ملا منډه وهي، دا اوس زه خپله دومره منډې ته ضرورت لرم که نه، یعنې زړه مې دا وي چې ډېره منډه وکړمه، ورزش وکړمه. نو وایم که اوس دوی سره منډې وهي هم خوند نه کوي، او هلته چې منډې وهي هم خلک به وایي چې دا اوس لیونی سوی ده چې منډې وهي. که نه ښه کار ده، بد کار خو نه ده که نه، خو بیا هم یو علم، دا علم چې سړي پسې سیزتي بیا نو که نه هر شی خوند کوي. ځکه زم تاسې غوندې ځوان یم چې تاسې غېږې نیسئ، ما ته هم خوند راکوي. تاسې چې منډې وهي خو ما ته هم خوند راکوي که نه. خو کله کله سړي پسې داسې یو صفت وتړل سي چې د هغې د وجې نه ته منډه نسې کولی. ځکه که ته منډه وکړي صحیح ده، طبیعت د ځواني د خوند کوي، خو ته چې زه څوک یم، ما سره کم صفت تړلی ده، د علم صفت تړلی ده. نو ډېر فکر به کوئ محصلینو، د علم د دې صفت په خاطر باندې به تاسې لیوني لیوني ډېر نه کېږئ.
ډېر مؤدب درانده درانده به روان یې. دا واړه موټر مو که لیدلي دي کابل کې چې کله داسې رشقه راتاوسي کله داسې راتاوسي دا غټ موټر غوندې به درانده درانده روان یي په یو مسیر به روان یي درانده به داسې روان یي او رشقه به ځان نه جوړوي چې لاره مو دلته پیدا کړه داسې تاوسه هر سړی ګو رشقه ته کنځا کوي داسې چې راتاوسي داسې یا د کابل د بازار ټونیسونه به د ځان نه جوړوي ځکه تاسې باندې یو لوی صفت بار ده هغه صفت د چا ده؟ د علم صفت ده. کورونو ته چې لاړلی نو چې دا خلک د علم ته شوقمن سي او خلک په دې پوه سي چې علم څومره لوی ادب ده. امام شافعي وی زه به چې د امام مالک صاحب په مجلس کې ناستم او تږی به سوم ما به اوبه نه چکلې له حیا نه به مې نه چکلې چې استاذ راته ګوري او زه اوبه چکم دومره حیا او ادب و پکې. امام ابو حنیفه رحمه الله وی د ما استاذو حماد وی ده به د ما کور او د ده کور وک کوڅې له ما نه لري وک کوڅې نو ما به چې کله پښې خپل کور کې غځولې دی استاذ د طرف ته به مې پښې نه غځولې دومره به مې ادب کو. یعنې دا یو ادب ده. اوس داسې خلک سته دا وایي قبلې ته پښې غځول کم حدیث کې راغلي چې ناروا دي پښې قبلې ته غځوه که نه څه پروا کوي. اصل کې حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم وی لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها مه پښې قبلې ته غځوئ او مخ قبلې ته اړوئ مه شا کله چې قضای حاجت ته تلئ استقبال و استدبار به نه کوئ دا مکروه تحریمي ده. او علما وی ولې دا مکروه ده ولې الله دا مکروه کړې ده چې سړی قضای حاجت ته ځي مخ و شا به قبلې ته نه اړي. نو علما وی دا د دې په خاطر باندې چې د بیت الله بې ادبي کیږي نو ځکه علما وی چې کم علت په مقیس علیه کې موجود سي نو هغه علت اوس مثلا دلته یو شاګرد ناسته زه اوس درس وایم دی ماته پښې راوغځوي ادب ده که بې ادبي د زړه نه ووایئ بې ادبي ده ولې قبلې ته نه ماته پښې راوغځوي یا زه درس وایم ده دغسې پښې غځولي دا ادب ده که بې ادبي. اوس په عرف عادت کې په افغاني مجمعه کې بیت الله ته پښې غځول دا جومات کې ناسته داسې پښې غځولي دا افغاني جامعه کې ادب ده که بې ادبي بې ادبي ده که نه. اوس یوه مسئله ده هغلته لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها کې علت څوک ده بې ادبي هغه علت چې په مقیس کې موجود سو دی کې هم ناروا ده. نو ځکه علما وایي حنفي فقها چې بیت الله ته پښې غځول دا مکروه بیا تنزیهي ده یعنی د ادب خلاف د باید ونه غځول سي. نو امام ابو حنیفه رحمه الله علامه عبدالفتاح ابو غده رحمه الله د یو عالم تیر سوی یو کتاب جوړ کړی رسالة المسترشدین امام محاسبي ورته وایي د په کتاب تعلیق کړی هلته دا خبر لیکلی. او باید سړی د ټولو علماو سره ادب وکړي. د ما عادت دا ده که تاسې د ما درسونه اورېدلي وي دنیا کې چې هر څومره علماو نه زه عبارتونه نقل کوم زه د هغه د نوم سره رحمه الله وایم. کله کله بعضې خلک ما ته وی خو مثلا وابي عالم ده واخو د بل مذهب عالم ده ته ولې ورسره رحمه الله وایي ملتا غوندې تنګ نظری نه یم ولې عالم تیر سوی د الله دین ته خدمت کړی ده. علما وایي کتابونو کې وی د علماو د نومونو سره رحمه الله وایي ځکه دا دعا ده ته چې کله ده ته دعا وکې نو هغه دعا ثواب ده ته ورورسیږي. نو وایي چې دا چا ماته دعا کړې وي یو عالم د دې تا او د هغه د روح د ملاقات سبب ګرځېږي دا سبب د زیادت د علم د تا ګرځېږي. دا یو لوی ادب ده دا زده کوي در سره. اوس تاسې د دې سره څه کار علم د یو دریاب ده تاسې چې مثلا دلته د طب شاګردان یي په دې طب کې د نظریو اختلاف شته که نسته هر نظریې ته احترام لرئ که نه لرئ په کیمیا او په فیزیک موږ په دین کې هم دغسې نظریې شته مه هغه نظریه باندې عمل مه کوه پروا نه کوي خو نو سپکې خو مه پسې وایه هغه بیچارګي خو چې دا نظریه ویلې ده خو د خپل فکر و اجتهاد یې کړی ده. نو
محصلینو ورونو کوشش وکړئ چې کله کله د دین د منحرف کېدلو دپاره بعضې خلکو داسې فکرونه را پیدا کړي چې مسلمانان پې بدنام کي. بیله مسئله ده، خو د مونږ اسلامي لوی علماو چې کوم اجتهادونه او فکرونه نظریې دي، خیر ده که مونږ عمل نه پې باندې کوو، هېڅ پروا نه کوي، خو بد هم باید پسې ونه وایي، ځکه دا هم له علم سره پکار نه ده. هر سړي سره دا اوس چې مثلا مونږ خبر کوو که نه، یعنی علم ته چې ورګډ سو، د علم کې دومره اختلاف ده، انسانان فرق لري، مخونه فرق لري، نظریې فرق لري، فکرونه فرق لري، عقلونه فرق لري. نو دا که د هر چا د فکرونو د عقلونو سره مونږ ځان ته تعامل و معامله کوو که نه، نو بیا په ټولو مونږ نه سو تلای، یوه به مونږ مختاره وو، چې یوه مختاره وه بل ته به سپکې سپورې وایو، نه هېڅکله نه. علم یو ادب د محصلینو، الله عز وجل دې مونږ متأدبین په چا باندې وګرځوي؟ په علم باندې وګرځوي. علما وایي د استاز حق ډېر ده او که د مور و پلار حق ډېر ده. علما وایي امام غزالی رحمه الله احیاء العلوم کې او علامه عبدالفتاح ابو غده، پلار چې ده هغه سبب د وجود د بچي ده. د موږ او تاسې چې دلته پیدا سوي یو، د موږ او د تاسې وجود د پلار په واسطه سوی ده، د مور و پلار د موږ او د تاسې د وجود سبب ګرځېدلي. خو دا وجود چې دنیا ته راغلی یو، دا وجود باقی وجود ده که دایمي وجود ده؟ که پانی وجود ده؟ پانی وجود ده که باقی؟ فانی وجود ده. اما استاز چې موږ ته تربیت راکوي، خصوصا د علوم اسلامیه استادان مونږ تربیت کوي، نو هغه تربیت مونږ کوم وجود مونږ ته راکوي؟ هغه وجود چې باقی ده، ابد الابد پورې باقی ده. نو پلار د یو وجود مونږ ته راکوي، فانی وجود دی مونږ ته راکوي. استاز مونږ ته وجود هغه باقی وجود باندې مونږ موجود کړلو. نو علما وایي سړی دې ووایي کوم وجود ښه ده، باقی ښه ده که پانی؟ باقی. نو ځکه د مور و پلار نه د استاز حق علماوي ډېر ده. نو الله دې مونږ د استازانو، امام غزالی هم دا خبر احیاء العلوم کې لیکلې، عبدالفتاح ابو غده رحمه الله هم لیکلې، او یو بل عالم تیر سوی ده علامه عبدالوهاب الشعرانی الشافعي دم دا خبره ذکر کړې ده. نو د استاز ادب د مور و پلار نه ډېر ده. داسې نه چې باید موږ مور و پلار سره ادب ونه کو، وی کو. علما در کتابا می نویسد وی باید یک انسان به پدر خود به نام نگوید. مثلا نام پدرت که است به اون نام پدرت دعوت نکو، آقا و لالا و ماما و خاناغا و بابا و اینطور نامه را باید کما هو العادت فینا، شما عادت ممی است، این ادب است. علما میگوید در کتابها استاز باید به استاز به نام گفته نشود، شیخ صاحب، معلم صاحب، دکتر صاحب، مولی صاحب، مولا صاحب، این نامها این ادب علمی است. اولادها باید به پدر و مادرم به نام خود ببو، موری یا کوم بل نوم ورسره ږدي، نو هغې باندې به دعوت کوي. او ښځه بم خپل میړه ته په نوم نه وایي. ښځه به زن باید به شوهر خود نام خود نگیرد، این ادب است. علامه عبدالحی لکنوی رحمه الله می نویسد وی بعضی مردم می گوید که کدام زنی نام شوهر خود را می گیره، مثلا به شوهر خود امو نام خود می گیره و عمرش کم میشه. اما ای گپ عبدالحی لکنوی رد کرده، عمرش کم نمیشه، اما ادب ایست که باید به نام خود گفته نشود. کما هو العادت فینا، در جامعه ما و شما فطرتا هم در افغانه ای عادت است. سړیا داسې ورته وایي که نه، یا د بچیو پلاره یا داسې الفاظ ورته یادوي. تاسې چې ځان سره فکر وکئ د افغاني جامعه کې داسې عادت ده، خپل نوم نه ورته یادوي. نو دا یو ادب ده. او که ورته یاد یې کړم څه کفر خو نه ده، د افغاني جامعه کې بیا یو ښه صفت ته یوې که نه ده.
که ورته یاد که نو هغه خو بیا بیخي وي دا هغه بیخي کفر غوندې ورته ښکارېږي چې نوم ورته یاد کي. صرف یو ادب ده، نور ناروا نه ده محصلینو ورونو. او دا خو نو بیا دلته مونږ ډېر د جهل عادتونه هم لرو، داسې عادتونه مونږ په خپله جامعه کې بیا لرو. د ما یو شاګرد و د یو ولایت و، نو هلته زه یو وخت کې بیا هغه کلي ته لاړلم، نو هغه مولي صاحب پلار چې و نو هغه ورته ویلې ورسه هغه زوی دې راوله چې دی درته دم کړي. چې دی ورته ویلې زوی دې نه وایي ته یې رانولې. بل زوی راول مل ولې ته یې رانولې؟ وی دا خو شرم ده په مونږ کې چې یو سړی خپل بچی په غېږ کې نیسي. ډېر جهل عادت ته ګوره، دا د جهل لوی عادت تر اوسه پورې مونږ کې سته. بیا ما ډېرې خبرې ورته وکړلې. یو صحابي د اقرع ابن حابس الحنظلي، علما د تاریخ وی دا په جوزجان کې مدفون ده. زه تر اوسه جوزجان ته لا تللی نه یم، نو که لاړلم په دې به تحقیق کوم. علما وی د جوزجان په مرکز کې د یو غونډۍ باندې قبر د اقرع ابن حابس الحنظلي دی جهاد ته راغلی، دلته شهید سوی. د هغه صحابي ده چې قرآن آیات را نازل سو چې تاسې نارې مه وهئ د وراء الجدر د دیوالو شاته محمد راوزه کوچان ول دوی خو سلام سره حضرت حسن و حسین د مچو کوي. نو دی ورته وایي چې د الله رسوله دی ما لس زمن دی ما تر اوسه نه دی مچو کړي. رسول الله ورته ویلي چې الله دې تا له زړه نه مهرباني او مرحمت ویستلی، نو زه یې څنګه کمه؟ نو دا اسلام نه د اسلام کې چې بچی الله درکړي غېږ کې هم ګرځولی سي، مچو کولی هم سي، دا ناروا نه ده. دا د مونږ هغه د جاهلیت مونږ ډېر نادر عادتونه لرو. علامه سید جمال الدین الافغان د یو کتاب جوړ کړی د پښتنو تاریخ د تتمة البیان فی التاریخ الافغان. ډېر بحثونه کوي چې پښتانه اصل کې څوک دي، اگر چې دی په خپله رایه کې وایي چې پښتانه اصل کې ایراني ټبره خلک دي، ایرانیانو نه هغو نه رابیل سوي دي. کنې یوه رایه خو دلته دا ده چې پښتانه اصل کې بني اسرائیل دي. که بني اسرائیل هم سي دا بده خبر نه ده. ګورئ یو منقبت د بني اسرائیل دا معنا اسرائیل د یعقوب علیه السلام نوم و. بني اسرائیل یعنی زمن د یعقوب علیه السلام، دا یو منقبت ده. کریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم، یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراهیم، بیا سلسله ډېره غټیږي. او زه چې خپله فکر کوم کېدلی یم سي ځکه د موږ دغه د حروف هجا او عجمي حروف او د دوی د عبرانۍ د ژبې د اسرائیلو اوسنیو حروف مو تقریبا داسې یو شی غوندې دي. زه دغه رایه لږ خوند راکوي. او دوی وایي چې اصل کې دا بوختو د بوخت نصر دلته څه کسان را سړلي ول غور کوي. اصل د غور ولایت اوس د وروزګان هم ډېر حدود، د پخوانی وروزګان دای کندي دا پخوانی غور ده. دغه ساحه کې د پښتنو اصلي نشأت له دې جنه سوی ده، بیا ټیټ سوي دي همداسې. نو خبره مې څه کوله رانه ویره سو. اصلي خبر سید جمال الدین الافغان د پښتنو بعضې عادتونه ښیي. یو قوم یې ښودلی نوم یې نه یادوم چې بیا خفه نه سه، د پکتیا ولایت کې ښیي. نو هلته یو قوم ښیي وی عادتونه یې داسې ول، ګوره دومره جهل و، دا علم نه و. وایي ما سره دا کتاب سته عربي کې ده، نو دې کې لیکلي دي وي دلته یو قوم عادت پکې داسې و، کله به یې چې واده وکړه کور کې به یې واده به ناوې به یې چې کور ته راوړله، د هغه قوم خلک ډېر بریتور هم دي. هسې د غرو خلک بریتور ډېري، دا بریت به یې وخوري، یو طرف بریت به یې وخوري او د دې طرف به یې وریځه وخورېله. دا به یې چې وخوري تی به له کوره ووت، دلته به یې ناوې راوړه، دلته به دی له کوره ووت. دا بریت به بیرته چې له دې سره یو شی سو، دا وریځه به بیرته چې له دې سره یو شی سو، بیا به دی کور ته راغله. څومره وخت به په دې وځي؟ 3 میاشتې 2 میاشتې. دا د جهل عادت و. دلته اسلام هم راغلی خو بیا هم دا عادتونه و، علم نه و. ما سره یو شاګرد و د هغې وطن یو 8 کاله مخکې، نو ما ته ویلي وي شیخ صاحب ډېر ښه پوی طالب ووایي زه واده مې ده، نو د ما شیخ صاحب وي 2 جمعې وځي. مې ولې 2 جمعې وځي؟
وی خو چې واده وکړم بیا به یوه جمعه به واده برابر سي یوه جمعه چې واده وکړم یو 2 جمعې بیا زه یوه جمعه به تښتم بیا راځم یوه جمعه به بیا کور کې تېروم بیا به زه راځم. لکه دا خو میل څنګه چال دی وي مونږ کې داسې عادت ته چې څنګه ناوې راوړل ته به په دا بله دروازه وځي. ورته ومې ویلې چې دا یو ناروا عادت ته ناجائز عادت ته په اسلام کې دا عادت پرېږدئ. دته مې ویلې چې دا عادت مات کا چې درته رایه وړله ښځه مه وځه. وی پلار مې نه پرېږدي پلار یې د ما دومره مخلص ده یعنې سپینګیری ده که نه وی نه مې پرېږدي. مېلنه دا قانون مات کا خو لنډه دا دې ته مې تیار که چې د ټول قوم سره میل ماتې که دا قانون یې مات که. ده چې څنګه قانون مات که ونه وته یوه جمعه بعد کور مدرسې ته راغی د یوې جمعې سبقونه یې قضا سوي چې راغی قوم ورته راغی پلار ته یې کېناسته چې تا د مونږ تیږه ماته کړې 4 که 5 پسونه قوم پې حلال کړل. تاسې وایي افغانانو چې مونږ ته ډېر کار وکوي مونږ تر اوسه دومره د جهل په تیارو کې یو. ته ځان سره فکر وکړه که نه چې قوم ورته راغی تا د مونږ تیږه ماته کړې ده د جهل تیږې تر اوسه هم سته. دې ملت ته چاته تر ټولو نه ډېر ضرورت سته علم ته ډېر ضرورت سته. دې ملت کې علم تیت کوي. مونږ کور ته یو وخت کې زنانه وې راغلې وې نو چې بیرته لاړلې یو نږدې ولایت ته د کابل سره بیخي نږدې نو دغه ولایت ولې چې زنانه وې لاړلې نو هغه مونږ ته کور کې زنانه ویلې وي دا ښځې خو چې راغلې وي وایي ګورګانو له خواښې نه مخ پټاو خواښې چې ناسته وله ګورګانو مخ تېر پټاو. دې جهل ته پسې ګوره. ښه بیا یې مجلس بیا هغه خلک د مونږ ملګري غورته مې دا څه جهل مجوي دا بس عادت ته مونږ کې چې د ښځې 3-4 اولادونه پیدا سي بیا بیرته ښه کېږي. زه پوه سوم تاسې کې هم د عادت څه ځکه یو بل سره وغږېدلی. نو تاسې اوس فکر وکئ چې ښځه له ښځې نه مخ پټوي. کور کې ورسړی ناوې راوړي کور ته د ناوې نه ګور تر څو چې څومره اولادونه کېږي څومره اولادونه عادت ده چا کې چې عادت ده په زوره ووایه نو ولې شرمېږي. شپږ اولاده چې پیدا شي بیا دا خپل کور کې څنګ په څنګ سره ناست دی مخکې پټي ښځه له ښځې مخکې دا اوس جهل ده که نه. دا ملت علم ته ضرورت لري که نه لري. په دې ملت کې به د علماو خود دښمنان وي بیخي محسنین ورونو دې ملت علم ته ډېر زر بیا ما ډېر ورته ویلې غازي صاحبان ډېر ښه خلک دي کابل کې اوس کور ده دا 10-15 کاله کېږي کابل کې اوسېږي هغه عادت یې نه ده پرېښودلی. ما ډېر ورته ویلې بیا دی چې تللی نو اصل دی له ښځو ډېر ډارېده نو څومره زورې چې وهلی چې ده راته ویلې داسې ډو پرې نه ښودل سو هغه عادت. بیا مې چې ډېره پوښتنه وکړه بیا هغه یو څو نورو ولایتونو کې هم هغه عادت سته. نو الله عز وجل دې مونږ په حال رحم وکړي. مونږ کې دا ننګ د علم نه شتون دې وجې نه دومره مشکلات مونږ لرو. دا خو که تاسې همداسې پلټنې وکئ نو څومره شیان به راوځي. نو مونږ یو شي ته ډېر ضرورت لرو چې هغه څوک مونږ چې تر اوسه ښځه له ښځې نه مخ پټوي فاسقه ښځه هم نه هغه که بیا م ووایه خبر به سي سمې ښځې نه هغه ځکه هغې باره کې حکم راغلی دی الله طرف نه. فاسقه ښځه باید خپل عورت و ښایست ښه ښځه فاسقې ښځې ته ورښکاره نه کړي. دا خو خوا کې ده نو ټول عادت داسې ده. نو الله دې مونږ په حال باندې رحم وکړي. نو دا د علم نه شتون ده. الله دې مونږ په علم باندې مزار شریف ده دا واخر دعوانا الحمدلله. دا هم ښه پوښتنه ده. دی وی چې د علي رضی الله عنه قبر په مزار شریف کې سته که نه همدا پوښتنه به یي که نه نه هېڅکله نه دا دروغ ده. د علي رضی الله عنه قبر علي دلته نسته د مزار شریف کې. نو زه به نور څه نه وایم ځکه داسې نه چا به رالوڅ کړی طلا به پکې راوتلي وي. قبر د علي صاحب دلته نشته دا دروغ ده. هر چا چې ویلي هېڅ معتمد تاریخ دا خبر دلته نه ده ذکر. شهید سوی په کربلا کې ده په نجف کربلا کې. نو دلته چېشته راوړه صحابه ول هغوی اسلام کې مړی بیا دومره لرې راوړل دا ټول دروغ